بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نور کار کوو د الخطاط قلم باندې. دریم نمبر الخطاط قلم ده نسخ خط کې. اول هم چې کله نسخ خط لیکه په الخطاط قلم باندې، دا قلم به داسې مایل غوندې نیسئ. داسې کله قلم کېږدئ دا نوک خط یې داسې مایل غوندې راشي، دا به داسې سیده ولیکئ. دا تقریبا داسې 4 نقطې راشي یا 4 نیمې. الف. بل چې د ب ده، ب چې کله لیکه دغسې نقطه کېږده، دا داسې 1 نقطه که درته وي داسې. دلته نور قلم ورته افقي کېږده، داسې سیده راسي، داسې راوله. دا هم تقریبا داسې 4 نقطې راسي یا لږ څه پې زیات راسي. دا ځای او دا ځای داسې 2 نیمې نقطې راسي. دا ب شو. ت او س جیم ټول یو شان دغه شی، صرف ورته ټکي ورکول کېږي. بل ځای دا جیم ده، جیم دغسې مو ولیکه، سیده یې بوځئ. دا هم له دې سر نه شروع داسې تر دې سره پورې 3 نقطې راسي، 1 نقطه 2 3. دا بیرته داسې راکټ کړئ، دې ځای کې راتاو یې کړئ، دې ځای او د دې ځای منځ کې به یې داسې راکټ کوئ. دا ګول راولئ، دلته به دې منځ کې 1 نقطه که درته ځای پاتې شي، کله 1 نقطه مونږ کېږدو 1 نقطه پکې پوره راسي، دا به نور داسې سیده راولئ، دغه ځای به هوار راولئ. دا تقریبا داسې 4 نقطې دا هم راسي. د جیم دا هم داسې 4 نقطې راسي، 1 2 3 4. دا جیم شو. بل چې دا دال ده، دال هم چې کله لیکه دغسې غټه نقطه کېږدئ لکه د ب غوندې، دغه داسې غټه، دا نور سیده راولئ. دلته چې کله داسې خط کش کوو دې سره سیده داسې راولو، دلته هم پکې 1 نقطه ځای پاتې شي، دا داسې 2 نیمې نقطې. بل چې دا ر ده، ر هم چې لیکم دغسې د ب غوندې خط کې ولیکئ، داسې داسې سیده راولئ. دلته چې کله داسې غور کړو داسې، دا هم تقریبا 1 نیمه نقطه راسي، دا ځای هم 1 نیمه نقطه راسي، دا ځای هم داسې 1 نقطه راسي، دا ځای 1 نقطه. بله ر چې ده دا شانته ده، دا له دې سره داسې یو شي او داسې 3 نقطې، 1 نقطه پکې دلته. بل چې دا سین ده، سین هم چې کله لیکه دغسې یو خط 2 نقطه، دا سین ده. دا همغسې 3 نقطې شاوخوا راسي، 1 نقطه دا راځي، نیمه نقطه دا ځای راځي، دلته دې ځای کې داسې نیمه نقطه، دا منځ یې کړوپ راځي. بل چې دا سواد ده، سواد او سین دا ځای بلکل یو شی راځي، همغه 3 نقطې یا لږ څه پې باندې 3 نقطې راځي. دلته داسې خط ورکړو، دې ځای کې دلته نیمه نقطه پاتې کېږي، دې ته هم داسې امتداد ورکړو، دې ځای ته راولو، دلته هم نیمه نقطه پاتې کېږي، دلته 1 نقطه راځي، او دا له دې ځای نه داسې نیمه نقطې که درته جګي، دا ځای هم داسې نیمې نقطې که درته جګي. بل چې دا توی ده، سواد او توی یو شی ده، صرف سواد ته دغه شی ورکول کېږي خو توی ته نه ورکول کېږي. داسې په منځ باندې به یې داسې الف راښکته کړي، دغه ټیټې نقطې نه به لږ پاس الف راښکته کړي، دا هم داسې 3 نقطې که درته راسي، دا داسې نیمه نقطه ځای دلته پاتې شي، نیمه نقطه دلته پاتې شي. توی. بل چې دا عین ده، عین داسې لیکل کېږي، عین او د جیم دا یو پکې یو شی ده، همغه 4 نقطې راځي، 1 نقطه یې دلته پاتې شي، 1 نقطه ځای پکې دلته پاتې شي، دا هم همغسې 4 نقطې راځي، 4. بل چې دا ف ده، داسې نور هغه دا ځای داسې ده لکه د ب غوندې، همغه دې ځای نه ونیسه، داسې 4 نقطې راځي، داسې دا هم تقریبا 2 نقطې یا 2 نیمې نقطې راسي. ف. بل چې دا قاف ده، قاف همغه د ف غوندې ولیکه، ف به هم داسې وړوکی راوسته لږ، داسې به هم خو قاف له غټ راځي، داسې ښکته که، نور دا ځای داسې راځي لکه د سین غوندې، همغه 3 نقطې راځي، قاف. بل
کاف ته کاف هم داسې الف ولیکه 3 نقطې که درته نور دا ځای سیده راوله د پنډه غوندې ورته ورکړه دا به هم 3 نقطې راځي داسې یو بل کاف هم ده هغه هم دغه شی ده لکه دال غوندې دې ولیکل لکه غټ دا به یې داسې باسي دا داسې سیده بوزه دا هم همغه شی د بې غوندې لږ وړوکی راځي کاف بل چې د لام د لام هم الف ولیکه داسې 4 خطه 4 نقطې نو دا ځای داسې راولئ لکه د قاف یا د سین همغه 3 نقطې راځي شاوخوا دا هم داسې تقریبا 2 نقطې که درته جګ راسي بل چې دا میم ده میم قلم داسې سیده کېږده دا ځای داسې راوله 8 غوندې ولیکه خو دغه خط دغه دویم خط به لږ لاندې راځي دا بل به جګ راځي دا بیرته چې کوږ بوزه کوږ داسې کله بوتو دا بیرته داسې راولئ الف همغه پوره الف ده بس داسې چې کله راولئ دلته منځ کې نیمه نقطه که درته ځای پاتې شي دا هم داسې 2 نقطې که درته پاتې شي داسې 1 نقطې که درته دا ځای هم راسي بل چې دا نون ده نون همغه د سین او د سوات او د کاف دغه راځي اخرنی غاښ نون دا شه 3 نقطې دا راځي 3 نقطې دې ځای نه دې ځای پورې راځي 2 او 1 نقطه دلته راځي نیمه نقطه دې ځای نه داسې راځي بل چې دا واو ده واو همغه د فی غوندې ده صرف یا فی یا قاف هم داسې ولیکه نور دغه ځای نه خوا داسې ده لکه ری بل چې دا هی ده هی دغه شی ده بله هی د سیده خط مې وویسته دا داسې راولي هی ده داسې نیمه نقطه دلته هم پاتې شي 1 نقطه دلته راځي نیمه نقطه دلته راځي دا هی بل حمزه ده حمزه د عین غوندې هم داسې ولیکه دا هم دې بوتو نور یې داسې راوله دلته همغه نیمه نقطې که درته بل چې دا یې ده یې سرچپه دال هم داسې ولیکه مغه سرچپه دال دلته 1 نقطه که درته هغه ولري نور یې دغسې راوله لکه د لام او د کاف او د نون دغه شانتې 3 نقطې راځي داسې هم تر دې ځای پورې دا هم داسې 2 نقطې که درته جګ راسي بله یې دا شی ده نو دا د مونږ د نص خط مفردات بل ورځ به انشاءالله مرکبات ووایو